دا ګورې دا ستاسو افغانیت. ټوله ورځ په میډیا کې چغې مو پر دې دي چې زه افغانیت ته کار کوم، پښتو ته کار کوم، افغانستان ته کار کوم، او د تاسو ټول کارکردګي په دغه کې ښکاري. ښه ورته وګورئ 14,914 کسانو دغه پټیشن امضا کړی. په استرالیا کې چې په د ملبورن په ښار کې چې کوم بازار دی، افغان بازار دی، هغه د نوم بدلولو کوښښ چې 15 تنو د عیسی جاسوسانو شروع کړی او په کوم ترتیب باندې هغوی په تیزۍ روانې دا کار کوي، له 10,000 زیاتو هغه د هغو پټیشن امضا کړی او تر اوسه پورې زموږ له 14,000 نه اخواته نه دی اوښتی. ډېر د شرم ځای نه ده؟ چېرته دي د افغانان په دغه میډیا باندې چې ټوله ورځ چغې وهي افغانیت د افغانیت د کومه ستاسو افغانیت؟ اوس درته وایم که په واقعیت کې د افغان له نوم سره مینه لري، له دې توري سره مینه لري، نو هیله مې له تا نه دا دی چې دغه ویډیو به خپله هم ګوري او له نورو ملګرو سره به یې هم شریک کوئ، او چې زه درته کومه لارښوونه کومه، کومه سپارښتنه درته کوم، هغه به هم کوئ. ولاړ بسې زما په ټیک ټاک په بایو کې چې کوم دا لینک دی په ده باندې به کلیک وکړي، دا پټیشن به خلاص کړي، په دې کې به د نوم واچوي، ایمیل اډرس به دې پکې واچوي او پټیشن به امضا کړي. خدای دې وکړي چې 1 دقیقه نیسي او که 10 دقیقې نیسي، دا در باندې د دې وطن او د دغه افغان ټکي در باندې حق دی. ته به ورځې دا امضا به کوې او خپل چې څومره نور ملګري په انسټاګرام کې، په فیسبوک کې، په ټویټر کې، په واتساپ کې لري، هغو ته به هم لیږي او همدغه ویډیو به زما هم ورته لیږي، ځکه چې خبره ملي ده. او که چیرې په ټیک ټاک باندې زما لینک اوپن نسو، نو زما د انسټاګرام په بایو کې به هم دا لینک وي، همدا د پټیشن، هلته به کلیک وکړئ او ولاړ بسئ، دا به امضا کوئ. نن یې ورځ ده 11:30 دقیقې د سهار دلته دي، د چهارشنبې ورځ دی. سبا دا وخت یعنې په 12 ساعتونو کې دغه پټیشن کله 50,000 نه واوښتی، په دې میډیا باندې بیا د افغانیت او د افغاني ارزښتونو د ملي مسایلو نوم وانه اخلئ، چې نن یې ورځ ده، نن ته په دغه شي کې ځان شریک نه بولې، نو بیا په ژوند کې د افغان او د افغانستان او په د نورو ملي مسایلو باندې ونه غږېږي. مننه.